څنګه چې د وانه ځمکه زرخیزه ده، ښایسته میوې فروټس او اګریکلچر حوالې سره دغسې د دې ځي چې کومه ځمکه ده علاقه ده هغه د ټیلنټ حوالې سره هم ډېره زرخیزه ده. نن نننی چې کوم پروګرام دی نو ماته پرسنلي په دې باندې ډېره زیاته خوشحالي کېږي. ما دا امید دی او زه وینم په دې ټیلنټ کې چې انشاءالله دا نوجوانان دا سټوډنټس دا به دا ملک مخکې بوځي او دوی به خپل رول په ښه طریقې سره پلی کوي. چې کوم معزز ججان صاحبان، پروفیسران، نور میلمانه او څومره طالب علمان سټوډنټان دي د میډیا ملګري ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. یقینا نننی چې کوم پروګرام دی نو ماته پرسنلي په دې باندې ډېره زیاته خوشحالي کېږي ځکه چې د وانه د وزیرستان یوت سپیشلی سټوډنټس چې هغه زه وینم او هغوی دومره ښه طریقې سره پرفارم کوي په هر فیلډ کې. یقینا چې په وانه کې ډېر زیات ټیلنټ دی. څنګه چې د وانه ځمکه زرخیزه ده، ښایسته میوې فروټس او اګریکلچر حوالې سره دغسې د دې ځي چې کومه ځمکه ده علاقه ده هغه د ټیلنټ حوالې سره هم ډېره زرخیزه ده. او څومره تقریرونه چې وشو نو ټول بهترین او ټول د انعام حقدار دي او زه ټول اپریشیټ کوم. یقینا یو ټاپک ورکولی شوی و چې کوم انډیپنډنس ډے ده دا پروګرام سپیشلی د هغې حوالې سره دی. نو څنګه مقررینو وویل چې 75 سال پہلے 1947 کې کله ملک آزادېدو نو زمونږ مشران آبا و اجداد هغوی هلته خپلې قربانیانې ورکړې وې، هغوی خپل رول پلی کړی دی. په هغه وخت کې یقینا ډفرنٹ چیلنجز وو، مختلف چیلنجز وو. اوس چې دي 75 سال بعد ذمواري زمونږ او ستاسو په اوږو باندې ده. ګرچې موږ ته هغه چیلنجز نشته چې موږ د انډیا نه یا د برطانیې نه ازادي غواړو، خو موږ ته مختلف چیلنجز دي چې هغه سروایول کول دي، مخکې تلل دي او د پاکستان ترقۍ دپاره ایفرټس کول دي. نو هغې دپاره زمونږ او ستاسو باندې هم هغومره ریسپانسبلیټي ده او زما دا امید دی او زه وینم په دې ټیلنټ کې چې انشاءالله دا نوجوانان دا سټوډنټس دا به دا ملک مخکې بوځي او دوی به خپل رول په ښه طریقې سره پلی کوي. زه ستاسو ډېر ټایم اخلم نه، دا هغه کنټینیویشن دی چې په 14 اګست باندې به فاینل راؤنډز بیا کېږي. د هغې دپاره چې څومره یوت افسر ایفرټس کوي زه هغه ته اپریشیشن ورکوم، هغه سره زمونږ تعاون شامل دی او زه تاسو د ټولو یو ځل بیا شکریا ادا کوم او تاسو ته مبارکبادي در کوم په داسې سکسسفل ایونټ په ارګنایز کولو باندې. نو ډېره مهرباني. تھینک یو ویری مچ.